ملګرو سلامونه او احترامات. زمونږه د پښتنو خپل د زرګاو کالو یو روایات دی، یو کلتور دی. نن د هغې یوه بله ننداره هغه ډولۍ چې خواوشا یو کال او 4 میاشتې مخکې په هغې کې ګلویش راغلی وه. نن زمونږ د کلي زمونږ بله کتې پتې ماشومه حنا، دا زمونږ ماماجي دی، حنا عرف حیا بیبي. دا چې کوم دی د ماماجي انګور ده. نن دا په دغه ډولۍ کې موږ را روانه کړې ده. دا خبره د یادونې وړ ده. دا یوازې ډولۍ نه ده، د دې په شا باندې مینه ده، اخلاص دی، سوچوالی دی، د پښتنو هغه سپېڅلي روایات دي چې دا به په دې ډولۍ کې سوره راوړه. نو دا احترام زمونږ د ناوېتوب، دا احترام زمونږ د پیغلو. قارخان زمونږ د دغه کلي یو ډېر چابک ځوان دی، ډاکټر دی. قارخان صاحب تاسو به څه وایئ د دغه کلتور په اړه باندې؟ افغان صاحب ډېره مننه، ډېره مهرباني. دا ټول کریډټ چې کوم دی دا خو زه تاسو ته درکوم چې تاسو خپل واده او ګلویش په دغه شانتې په ډولۍ کې سوره راوړه او د معاشرې ته دا وښو چې زمونږ ناوې زمونږ دغه چې دي دا به همیشه چې دي نو لکه په عزت سره او په حیا سره به او نن هغه کلچر بیا دوباره د حشمت په واده کې ژوندی شو چې موږ ډېر زیات خوشحاله او موږ دا توقع کوو چې دا کلچر به موږ مخکې وړاندې وړو. زموږ په خاندان کې چې چېرته هم داسې کېږي نو دا هغه ډولۍ ده چې هم په دې کې ګلویش راوړی شوې وه، اوس پکې نه راوړی شوه او آینده به پکې بل هم دغه شانتې زموږ د کور دغه راوړی کېږي. ډېره مینه او احترام قرخان، او دا هغه مینه ده چې پښتانه ښځو ته احترام لري. ښځه د دې معاشرې بنیادي اکایي ګڼي. ماماجي تاسو را سره خپل احساسات شریک کړئ. ډېره زیات مننه او احترام ستا کوم چې تا دا کلچر ژوندی کړو او راوستو. نن دی زه په دې مجبوره کړم چې ما هم دا دغه چې کوم دی ستا په روایتو باندې چې کوم دی نو روان شوم او الله خیر فیصله وکړي او زمونږ او د پاک په دغه کې ستا ډېره ډېره مننه. امین. ماماجي ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه. څنګه چې ماماجي ووې یقینا ملګرو چې زمونږ په دې کې یوازینۍ موده او جذبه دغه وي چې د پښتنو دغه یونیټي، د اشر کلچر دا یو ځای راغونډېده، دا نور هم ښه شي. او په تېره نن تاسو کتلی شئ شاته یوه لویه لړۍ را روانه ده او دغه ټول خلک یوازې د مینې د اخلاص په جذبو باندې راغلي دي. په دې کې هېڅ قسمه لالچ نشته، په دې کې هېڅ قسمه غرض نشته دی. راشده که څه ویل غواړې راشه دا روایت زه به دا ووایم چې دا زمونږ کوم کلتور دی ډېر ښه کلتور دی. باید مونږ دغه څیزونه خپل ژوندي وساتو، دا مړه کېدو ته ورنه کړو. دې سره زمونږ خلک هم خوشحالېږي زمونږ او دا ناوې ورسره هم خوشحالېږي ځکه چې هغه په هغه زوړ تاریخ زړو روایاتو باندې نوي کور ته خلک وړي. خوشحاله اوسې. پرنس صاحب په لنډو ټکو کې زه به وایم چې زه به تا اپریشیټ کړم چې دا کلچر تا ژوندی کړو. دا د څو صدونه لکه زمونږ د بیک زمونږ انسیسټر دا کلچر روانو، بیا په منځ کې بلاک شو، موږ هغه ډفرنټ طرف ته لاړو. نو زه ریلی اپریشیټ شو چې تا دا کلچر په خپل واده کې دا ژوندی کړو او آینده به دا لړۍ انشاءالله زما یقین دی چې روانه رهیږي. خوشحاله اوسئ پرنس، ډېره مننه کوم. دغه ډولۍ چې نن موږ په روایتي توګه په یو ښکلي ډول راوړه، داجي په تاریخي توګه په دغه باندې څنګه رڼا غورځوي دا به د داجي نه اورو. جی داجي. نو افغان صاحب ستا ډېر زیات شکرګزار یم چې کم از کم تا د تهذیب او ثقافت او د پښتو روایت چې کوم دی د ژوندي ساتلو دپاره چې کوم دی نو د دې د یو دغه په حیثیت د یو هغه یو مسافري چې کوم دی د دې دپاره ته اختیار کړی ده او په هره کوڅه او په هر دغه باندې چې کوم دی نو د پښتون د بنجاري په حیثیت باندې چې کوم دی نو د پښتون تاریخ ثقافت او د هغه چې کوم دی نو ژوند را ژوندی کول غواړي او پښتون یو ځل بیا هغه مقام ته رسول غواړي چې کوم د کم هغه صحیح طور مستحق دی. خبره چې کوم دی نو چې تاسو دغه وکړه د ډولۍ په باره کې وکړه نو ډولۍ چې کوم دی نو خبره یوازې ډولۍ نه ده چې دا چې کوم دی نو موږ هېره کړې وه، خو دا ډېر داسې څیزونه دي چې هغه چې کوم دی نو موږ لکه نظرانداز کړي وو. د جدت په دغه سفر کې موږ په هغې کې خپل ژوند لید نو دغه ژوند چې کوم دی نو حالن کې هغه زموږ معاشرتي موت و چې په خپل مرګ په چې کوم دی نو په دغه باندې په سمن باندې او د خپل مرګ په بلیک وارنټ باندې زموږ د دستخط برابر و. خو به هر حال چې کوم دی نو چې کله د پښتون وجود راغل دی او هغه راکړل دی نو اولنۍ څیز د پښتون دپاره د پردهدارۍ خبره ده او پردهدارۍ چې کوم دی نو هغه دا ده چې پښتون د هر څیز نه زیات چې کوم دی نو هغه مقدسه ګڼي
او دا د چې کله پښتون به حیثیت قوم اسلام قبلو نو روایتو کې د پردهداري خبره چې کوم دی بیسیکلی دا د اسلام خبره وه او د اسلام او د پښتو خبره تقریبا یووالي سره تله. نو په دې لارو کوڅو کې د یو زنانه بوتل او یا د هغې دپاره دغه نو دا دغه داسې و چې هغه په خپل کور کې د نغري په غاړه د خپل منډو کې یو زنانه چې کوم دی نو هغه وخیږي ډولۍ ته او بیا په هغه بل دغه نوي کور ته چې هغه کله په ډولۍ کې کوزیږي نو د دې نه مطلب د اولنۍ خبره د پردهدارۍ ده او دا د پښتون د روایت اولنۍ خبره ده. دویمه خبره پکې دا ده چې کله مونږ دا چیز هیر کړو نو د دې کې هر هغه شی چې کله د یو کنډر نه ته یوه ګټه لرکې او بیا دویمه ګټه په خپله بیا چې کوم دی نو هغه وپره کېږي او هغه چې کوم دی ارتاویږي نو د هغې سره هغه دیوال ټول ارتاویږي. نو که فرض دا که یو چیز مونږ هغې دوباره چې کوم دی نو یو غلطي شوي هغه مونږ دوباره تصحیح وکړو او هغه دوباره چې کوم دی خپل هغه ځای ته ورسوو نو دا چې کوم دی نو زما په یقین مونږ خپل قام له یو ګټه کوو. صحیح، خوشحاله اوسئ داجي. ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو. اگر چې د حاجي سره ډېرې خبرې کیدای شي خو بیا هم په ویډیو کې دومره وخت نه. دا زمونږ هغه حجره چې په تاریخي توګه باندې دلته د والي سوات مشیران هم پاتې شوي دي، دلته سپین کاکا، دلته دن کاکا او نن هغه ګدۍ چې ده نو هغه د حاجي سنبال کړې ده. حجره، جومات، بدرګه، مرکه، ننواتې، اشر دا د پښتنو یو ډېر پیاوړی کلتور دی. دا به هم دغسې دوامدار ساتو. حجره د ټول کلي شریکه د نیمو شپو منګې زما لالی وهینه افسر افغان ته د ضلع شانګلې له لوڼۍ نه اجازت راکوي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.